د سورة الانسان شان نزول هغه دا دی. د مفسرینو له قوله دا سورت د حضرت علی رضی الله عنه، حضرت فاطمه رضی الله عنها او د هغوی د اهل بیتو د یو نیک عمل په اړه نازل شو. روایت دی چې هغوی 3 ورځې روژه ونیول او هر ماښام چې د افطار وخت به شو یو فقیر، یتیم او اسیر به راغلل، نو هغوی خپل خواړه ټول هغو ته ورکړل او په خپله د اوبو په څښلو اکتفا وکړه. نو الله تعالی د هغوی د اخلاص، صبر او خیرخواهي د ستاینې لپاره دا صورت نازل کړه. یو تفصیلي فایده هغه دا ده: اول، اخلاص او قربت د الله لپاره د عمل ارزښت هغه وخت زیاتیږي چې یوازې د الله جل جلاله د رضا لپاره وي، نه د خلکو د ستاینې لپاره. دوهم، د روژې او صبر فضیلت. دا صورت د هغو خلکو ستاینه کوي چې د روژې په حالت کې صبر کوي او د نورو خیر غواړي. دریم، د جنت د نعمتونو بیان. دا صورت د جنت ښکلي نعمتونه او راحتونه بیانوي، لکه رڼا، لباس، اوبه، میوې او خدمتګاران. څلورمه فایده، د وفادارانو اجر. هغه کسان چې خپل نظر پوره کوي او د الله له عذابه ویره لري، الله تعالی ورته دوامداره نعمتونه ورکوي. پنځم، د عبرت او شکر پیغام. دا صورت موږ ته یادونه کوي چې انسان هیڅ نه و خو الله تعالی پیدا کړي، نو باید د هغه شکر ادا کړي او د هغه اطاعت وکړي.